السلام علیکم ګرانو دوستانو، زما چینل ټیکنیکل امید ته په خیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ذبیح الله امید. دوستانو، په دې ویډیو کې زده کوو چې که چېرته زمونږ پلی سټور کار نه کوي څنګه کولی شو چې هغه جوړ کړو. د مثال په ډول زما پلی سټور اوس فی الحال کار نه کوي. لکه زه دلته پریمیس اپلیکیشن اپډیټ کوم نو دا د پینډینګ په حالت کې پاتې کېږي. تاسو وګورئ دوستانو، دا تقریبا 30 ثانیې زه پرېږدمه یا 1 دقیقه، نو دا به همداسې د پینډینګ په حالت کې وي او ډاونلوډ نه شروع کوي. وګورئ دوستانو، زما انټرنیټ هم ښه دی، یعنی ایچ پلس دی، خو بیا هم دغه ډاونلوډ یا انسټالیشن نه شروع کېږي. نو راځو دغه کینسل کوو. نو لومړی باید په پریمیس باندې په پلی سټور باندې وبخئ، په پلی سټور باندې ګودس بیخلی نیسو او اپلیکیشن انفارمیشن چې دی په دې باندې کلیک کوو. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړ نو په سټوریج یوزیج باندې کلیک کوو او له دې ځای څخه کلیر ډیټا کوو. چې کله مو ډیټا کلیر کړه، کلیر باندې کلیک کوو. ډیټا کلیر شو دوستانو. اوس راځو بیرته پلی سټور خلاصو. ګرانو دوستانو، اوس ګورو چې زمونږ راځو په اپډیټ باندې کلیک کوو. وګورئ دوستانو، په ضرب د 3 ثانیو کې دغه پریمیس اپډیټ چې دی شروع شو. نو دوستانو، که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ، ویډیو هم لایک کړئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د زنګ په نښه باندې کلیک وکړئ. د ویډیو له کتلو څخه یوه نړۍ مننه. د الله په امان.